ځکه دغه ژبې دي چې ولسونه یو له بل سره انښلوي. د افغانستان هغه وحدت د دغو ژبو په استعمال سره، د دغو ژبو په ترویج سره هغه ساتل شوی ده. دینی ارزښتونه سره مشترک دي، ملي ارزښتونه سره مشترک دي، هیوادني ارزښتونه سره مشترک دي. د افغانستان د ولس خوشبختی په دې کې ده چې ډیر کم خلک به داسې وي چې هغه په افغانستان کې د رایجو هغو مشهورو ژبو چې دلته زموږ درانه هیوادوال کاروي هغه د یو د بل په ژبو باندې پوه شي. دا د موږ لپاره د افتخار او د سعادت ځای ده. لکه مخکې چې دوستانو ویلې، موږ دا ژبه تر هغه ځایه پالو، تر هغه جي پورې، تر هغه حده چې د موږ د معتقداتو ته زیان پکې ونه رسېږي. که موږ دري، که موږ پښتو، که موږ ازبکي کاروو استعمالوو، موږ اول مسلمانان یو. بیا وایم چې ژبه پر منځغونډو، نارو او شعارونو یوازې نه غني کېږي، بلکې د ژبې غنامندي د آثارو په پنځونو کې نغښتې ده. که موږ او تاسو د خپلې مورنۍ ژبې د قدردانۍ په پار فرهنګي، ټولنیز، تاریخي او نورو برخو کې خپل آثار تخلیق کړو، خامخا به مو ژبه د نورو ژبو ویونکو لپاره مهمه ګرځولې وي. کله چې د چا مورنۍ ژبه نورو خلکو ته اړینه شي، هغه ژبه پیاوړې کېږي او غښتلې کېږي، خلکو ته منلې کېږي او د ژبو ترمنځ لوړ دریځ خپلوي. موږ به تر خپلې وسې پورې د هېواد د ژبو د پیاوړي کېدو په لاره کې هلې ځلې کوو. موږ افغانان یو او د دې خاورې د ټولو وګړو ژبې خپلې ګڼو، پرته له کوم توپیره په هر یوې ته کار کوو. راځئ چې د تور او سپین معیار لري او پر ځای د اسلامیت او افغانیت معیار ته پاملرنه او توجه وکړو، تر څو مو د هېواد ژبې پیاوړې او غني شي. نو د انسان طبیعي مینه هم ورسره وي، افهام و تفهیم هم ورته اسانه ده. نو هغه مفادات کوم چې له ژبې سره تعلق لري، هغه د مورنۍ ژبې باندې افهام و تفهیم و د قرنګ افاده و استفاده دا ورته آسانه ده. خدا چې ژبه باید د عقیدې برخه ونه ګرځول شي. ژبه سبب لپاره دی کرکې د تفریقې د خپل ځان او یا د خپل قوم او خیل د برتري او د بل چا د برتري او تحقیر سبب ونه ګرځول شي. لکه نن تقریبا دته قصدن کار کړی کیږي، ځکه دا د مسلمانانو د دښمنانو یو هدف دا چې مسلمانان په خپلو کې سره ویشي، یو اسلامي هیواد په خپلو کې سره ویشي، د دوی ترمن تفریقې پیدا کی. نو د تفریقې وسایل ډیر دي، یو چې دا وسیله دا ژبه ګرځي. موږ هیڅکله د یوازې د ژبې او د قوم له امله باندې چاته ښه او چاته بد نسو ویلی. دا زموږ او ستاسو د عقیدې او د ایمان برخه ده. پرته له زموږ د هیوادنیو ژبو چې زموږ مسؤلیت جوړیږي په ګډه باندې کار ورته وکړو، ځکه دا زموږ هویت دی. عربي ژبه هم زموږ او ستاسو د عقیدې ژبه ده، هغه هم موږ او تاسو ته دومره باید معتبره وي لکه زموږ مورنۍ ژبه. البته یو د انسان طبیعي جوړښت دی چې طبعا انسان د خپلې ژبې سره مینه او محبت لري. عربي ژبه څرنګه چې زموږ او ستاسو قرآن او احادیث ته په عربي ژبه باندې دي، هڅه او کوشش باید دا وکړو چې خپل د مورنیو ژبو ترڅنګ عربی ژبې ته هم خدمت وکولای شو. تحقیقاتی که صورت گرفته در افغانستان حدود 35 زبان وجود داشته، ولی امروز 5-6 زبان ما شاهدش هستیم که 2 زبان از اون جمله پشتو و دری زبان رسمی کشور است و کارهای در حد در جهت انکشافش صورت گرفته، نه به حد قناعت بخش. امروز متاسفانه
ما و شما در قسمت انکشاف زبان دری و پشتو در افغانستان در 5 دهه اخیر و یا قبل از او کارهای انجام ندادیم. تنها به می اکتفا کردیم و گفته حضرت بیدل رحمت الله علیه که میگه به دماغ دعوی عشق سر بلحوث بلند است مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد. شما شکر افغان هستیم، الحمدلله مسلمان هستیم، الحمدلله. باید که هویت خدا، تاریخ خدا، فرهنگ خدا هیچگاه نباید فراموش کنیم، به خصوص زبان مادری خدا هیچگاه نباید فراموش کنیم. بله پدر جان، شکر الحمدلله ما 2 زبان رسمی داریم. ما بیادرها میتونیم که بر 2 زبان گپ بزنیم و افهام تفهیم کنیم. چقدر خوب است بچین. ببین زبان مادری تو دریست اما زبان ما پشتوست. چقدر خوب است که به هر 2 زبان تسلط داریم و کی وظیفه ماست که 2 زبان ملی خدا تسلط کامل داشته باشه. و ای که تو به انگلیسی برای من گفتی و خودت به اردو، من هم به انگلیسی تسلط کامل دارم، به اردو هم تسلط دارم، اما هیچگاه در هیچ جای، در بازار، در خانه، در دعوت‌ها هیچگاه من زبان خارجی را صحبت نمی کنم، به خاطر از اینکه بزرگای ما میگه که هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد.